السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان مختلفی که سی ټول به ښه او جوړ یاست. دوستان تاسو خبر یاست که چیرې تاسو په خپل موبایل کې تصویران ډیلیټ کړئ، که تاسو په خپل موبایل کې ویډیوګانې ډیلیټ کړئ، هغه بیرته تاسو په خپل موبایل کې ډیر په اسانه طریقه سره ریکور کولی شئ. دوستان که چیرې تاسو تصویران ډیلیټ کړئ یا ویډیوګانې ډیلیټ کړئ او تاسو دا سوچ وکړئ چې زموږ له موبایل څخه دغه ویډیوګانې او دغه تصویران ډیلیټ شو، نو هغه ستاسو په موبایل کې بیا هم پراته دي، هغه نه دي ډیلیټ شوي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه سیټینګ درښیم او دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نیم سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې ګیلري خلاصه کړئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو ګیلري خلاصه کړئ، د هغه رقم ګورو دوستانو زه راځم یو دوه درې تصویران ډیلیټومه. دوستانو که تاسو هر تصویران ډیلیټوئ، دوستانو تاسو به هغه تصویران او هغه ویډیوګانې تاسو ډیلیټ کړئ. نو ګورو دوستانو دغه ویډیوګانې ما ډیلیټ والی او د هغه رقم دوستانو ما دغه ډیلیټ کړلې. اوس دوستانو ستاسو دغه خیال وي چې دغه تصویران او دغه ویډیو زما له موبایل څخه ډیلیټ شوه، نو دوستانو دغه ستا له موبایل څخه نه ده ډیلیټ شوې، دغه ستاسو موبایل کې اوس هم پرته ده. دوستانو ګوره دوستانو دلته که چیرې تاسو راسئ دا مور آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو دلته کلیک وکړئ، ویډیو سوه، هغه رقم فیورټ سو، ریسنټ سو، سجیشن سو، لوکیشن سو، شیر البم سو او د هغه رقم دوستانو ریسایکل بین سو. کله چې ګوره دوستانو تاسو ریسایکل بین ته راسئ، کومې ویډیوګانې تاسو ډیلیټ کړئ او کوم تصویران تاسو ډیلیټ کړئ، هغه یې وارې راځي ستاسو د موبایل په ریسایکل بین کې تر 13 ورځو دلته پراته وي. کله چې 13 ورځې پوره شولې، دغه بیرته اټومیټیک ډیلیټیږي. نو که چیرې تاسو څخه په غلطي کې یو شی ډیلیټ شي، هغه به هم دلته پروت وي. او که چیرې تاسو یو شی ډیلیټ کړئ او تاسو وغواړئ چې هغه زموږ له موبایل څخه ډیلیټ شي، نو هغه به دلته هم تاسو ډیلیټوئ، ځکه هغه بیا بل څوک ډېر په اسانه طریقه سره ریکور کولی شي. ګوره دوستانو دغه تصویران وو او دغه ویډیوګانې یې اوس ما ډیلیټ کړلې. اوس زه غواړم چې دغه بیرته ریکور کړم. د هغه رقم هغه دلته تاسو سلیکټ کړئ. که چیرې تاسو دا ډیلیټ بټن ووهئ، دغه به ستاسو موبایل کې ډیلیټ شي، بیا یو څوک هم نشي ریکور کولی. او که چیرې دوستانو تاسو په ریسټور بټن باندې کلیک وکړئ، دغه به بیرته ستاسو موبایل ته راسي. نو ګوره دوستانو ما په ریسټور بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره دوستانو هغه ویډیوګانې او هغه تصویران بیرته زما موبایل ته رالو. نو دوستانو تاسو دغه غلطي هیڅ کله هم مه کوئ. کله چې تاسو یو شی ډیلیټ کړئ او تاسو دا سوچ وکړئ چې دغه زموږ له موبایل څخه ډیلیټ شو، نو هغه به بیا هم ستاسو په موبایل کې په ریسایکل بین کې پروت وي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي او سیټینګ مو خوښ شوی وي، نو ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاویږي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.